وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. د ملنګي فلم په حواله خاص خبرې، ډېرې ضروري خبرې له تاسو سره شیر کول غواړم، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او په خاصه توګه کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. پښتو فلم انډسټري ډیر فلم سازان او ډایرکټران لري چې هغو ټولو ډایرکټرانو او فلم سازانو په خپل وخت په خپل ټایم باندې پښتنو ته ډیر د خوند، ډیر د ټاپ، ډیر سبق آموزه فلمان ورکړي دي. په هغه زمانه کې به پښتو فلم انډسټري ډیره آباده وه، د انسانانو به رش وو، دا رنګه به د ملک ټولې پښتو سینمې آباده وې، ډکې به وې، تر دې حده پورې به ډکې وي چې د ټکټ اخیستلو چانس به نه ولي. یعنی که به یو فلم یو کتونکي کتلی نو هغه به د 2-3 ورځې یا 4 ورځې له مخه ټکټ اخیستی، بیا به سینمې ته تللی، دته به د فلم د کتلو چانس میلاوېدی. اوس زمانه لږ غوندې چینج سوه، زمانه هوښیاره سوه، جدیده سوه. په دې زمانه کې که یو څوک یو فلم ساز او ډایرکټر یو فلم جوړوي نو په هغه فلم کې د غلطي یو گنجایش هم نسته. یعنی دی به دومره پوه او زیرک وي چې دی به په خپل فلم کې غلطي چانسز بالکل ختموي. خبره به اوږده سي، راځو فلم ملنګي ته، د ملنګي خاص خبرو ته، د ملنګي فلم فنکارانو ته چې دا فلم به څنګه فلمي، په دې فلم کې به غلطي شوي وي او که به نه وي شوي. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې کله شاهد عثمان صاحب به تاسو ټول پیژنئ چې د پښتو فلم انډسټري یو ډیر ځلانده ستوری دی، یو ډیر اوچت نوم دی، چې کله د ملنګي فلم شوټینګ آغاز شروع کړی، د دې فلم نوم سوشل میډیا ته راغلی، نو په سوشل میډیا د دې فلم مخالفت شروع شو. یعنی هغو خلکو دا نه غوښت چې شاهد عثمان دا یو بهترین شایسته فلم پښتنو ته جوړ کړي، لیکن شاهد عثمان صاحب یو داسې ډایرکټر دی، له ډایرکشن سره له ډایرکټري سره هغه ډیر پوه او زیرک پښتون دی. هغه دا ګردې خبرې درګذر کې، دا ګردې خبرې پرېښوې او خاص توجه یې خپل فلم ملنګي ته ورکړله. په ملنګي کې له ټولو فنکارانو څخه بهترینه کار اخیستی دی. کله چې شاهد عثمان صاحب په ملنګي فلم کې اصغر چیما د مین ویلن د کریکټر دپاره کریکټر ورکړی، نو دی په خپله لږ غوندې په سوچ کې اوسي آیا اصغر چیما به په دې فلم کې د ویلن کردار په صحیح انداز، په صحیح طریقه ادا کړي او که به نه کړي ادا. کله چې فلم کمپلیټ شو، تیار شو، نو شاهد عثمان صاحب په خپله دا خبره کوي چې په دې فلم کې اصغر چیما زما تر توقع هم زیاته بهترینه کار وکړی. شاهد عثمان صاحب د اصغر چیما له پرفارمنس څخه دومره متاثر دي چې هغه په خپله دا وایي چې زه د اصغر چیما په ملنګي فلم کې له کاره دومره مطمئنه یم، بلکې 300% مطمئنه یم. بیا که دا ټول فنکاران سړی وغږوي، دا ټول فنکاران چې په ملنګي فلم کې کار کړی دي، دا ټول یایي چې اصغر چیما په دې فلم کې ډیر بهترینه پرفارمنس کړی دی، ډیر بهترینه کردار په دې فلم کې ادا کړی دی. ګرانو کتونکو، زما په خپله سوچ دا دی چې دا فلم په سوشل میډیا باندې دومره مشهورتیا واخیستله، دومره مشهوره سو چې دا فلم به ته کتونکي خامخا راځي او یو وار به بیا هغه دور بیرته تازه سي، هغه وخت به بیرته تازه سي چې سینمې به ډکې وي. نو دا فلم په کراچۍ ښار په افشان سینما کې لګاږي او افشان سینما په صدر کې موجوده ده. دې سینمې ته به کتونکي په درزنو راځي او له دې سره د پېښور په پکچر هاوس سینما کې به هم د دې نمایش شروع کیږي. دا فلم به په 11 اگست 2023
د پېښور په سینما پکچر هاوس او د کراچۍ په سینما افشان باندې به د دې نمایش شروع کیږي. ګرانو کتونکو که چیرې دا فلم کامیاب شو بلکې زما دا توقع ده چې انشاءالله دا فلم به کامیاب وي. که دا فلم کامیاب شو نو فلم انډسټري ته به یو سا میلاو سي، یو سانس به ورته میلاو سي، ژوندی به سي او د دې به اثرات دا وي چې په د ملک په نورو ښارو کې به هم داسې انسانان راپورته شي چې نوې سینمې خلاصې کړي او پښتو فلم انډسټري یو وار بیا پر خپو باندې ودري. نو ګرانو کتونکو دا و د ملنګي فلم خاص خبرې او د پښتو فلم انډسټري خاص خبرې چې ما له تاسو سره شیر کړي. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست. د خدای په امان.